خو ځوان زلمی سړی دومره حوصله دې ولې تنګه ده ځوان زلمی سړی هلته زه درته وایم ابا ته مې ویم ما ته ښځه وکړي اوس موږ ته یک رسېږي چې ته ځوان سړی هغه ته ووایه که نه چې ما ته ښځه وکړي چا ته ویل هر هغه کې ځوان سړی دا نو کېږي داسې وځئ وځئ ولې راغلي هستئ د موږ باغ ته اوس چل کې شیان خورې دا تا راوستل ما صبر وکړه جنګ مه کوه جنګ مه کوه ورسره دا نو چا راوستل ما نه ده راوسته دا یو به توپ واخلي دوه به توشلې واخلي یو به موټرکی واخلي یو به وړکۍ باسکیله واخلي یو به نانځکه واخلي بس دی نو تا په لیست دې برابر کړو نه دي ورته ویلي پاپړې ورته ویلي پاپړې ویلي بسکټ یې ویلي او دوه دانې توشلې ویلي خو همدغه دوی څیزو خبرې کوو که نه اوس عصمت خان د دوبۍ نه راغلی دی هو راغلی تاسو کار دا خو زموږ ورور د تېر څه کوي زما هم ورور دی که نه ښه ها ها که نه ته راځه چې ځو راځه غواګانې اوس مرته دي لږ صورته کیې نه نه اوس یې نه کوم باندې مې سپی م ورته تړلی او څه م که د ما سپی کومه دی دا کوټنۍ مې ورته جوړه کړې ده که نه دا کوټنۍ سپی نو چېرته تللی دی بیرون وته یې ده هغه څه شی کوي وایه زه ما باندې چکر وهم ما یک دی ستا خبرې اوس دې ته هغه ته رسېږي چا ته رسېږي هغه خلکو دا ته ونیسه په دې چی وکړم اوس ته ووایه ته لږ پکې وغږېږه داسې ما دا داسې څنګه نه بس همداسې وغږېږه راځه پکې غږېږه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا قره باغ ته راغلی یم او د نواب خان دې دیرې ته راغلی یم نواب خان دې دیره کې ځینې میلمانه هم راغلي دي او د دې یو ورو تازه د دوبۍ نه هم راغلی دی نو میلمانه هم ورته راځي ته ستړی مو شي په خیر راغلي خیر اوسئ هر وخت راسئ په خیر راسئ ستړي مه سئ تاسو ډېره مننه نوم مبارک دی عطا محمد عطا محمد د نواب خان څه کېږي د تره زوی یم تره زوی که د اکا زوی د اکا زوی د اکا زوی ښه کورونه هم چېرته دي ستاسې دلته نږدې دي نواب خان سره نږدې دي نواب خان سره به دې ښه ساعت تېري ولا و دلته هم ساعت ورسره تېري راځو ورته ګپ شپ ته سي هر مازدیګری چکر ورته راوهو نواب خان ښه یو کیسې نه دې خبر شولم هلمند کې وایي تا ورته موبایل ونیو چې ما ته هغه وکړه چې ما فاریو ته کې چې وایي ما ورته ویلې مال خلکو ته ووایه چې ما پالو کې وایي څنګه دې جمالو کې ښه او یو بل ځای کې ورته ویلي وو چې ښه نواب خانه ته څنګه یې هغه ورته ویلي ځه کیمره دې ایسه که ته خو مفلس صاحب نه یې دغسې یو بل ورته ویلې هغه ده ورته ویلې وایي ته خو څه مفلس صاحب نه یې کیمره دې بنده کړه کیمره دې بنده کړه او بل چا سره کار هم نه کوي نه 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 ښه ډېره مننه نو خبر خو شنم همدې دیره کې دی هلته چېرته پټو کې کار کوي ښه نو ورځو نواب خان خوا ته ته راځه خو بیا ګورو چې چېرته دی کوربه نه میلمه مخکې روان دی ځه مخکې شه ښه درنو ملګرو تاسې راځئ نواب خان خوا ته ورځو کیسې به هم کوو او درنو ملګرو دا د نواب خان دی د انګورو باغ دی انشاءالله چې تقریبا داسې یو 20 شپې یا 30 شپې بعد به دا پخېږي او موږ به راځو دلته به میلې کوو بنډارونه به کوو د خیره سره ګپ شپ به لګو نو دا دی که نه سړی دا مخلص صاحب مفلس صاحب ستړی مه سې سمه غاړه راکړه نو جوړې په خیر یې ښې چېرته وي بچیان دې ښه دي او کورکاندي کومه کومه دی دغه تا دلته راشه دا مې کورونه دي دلته راشه په اغزو کې تاسې کله هغه لیدلي دي انګور کیمره راوړه مجاهد هغه عزیز خان ته راشه کیمره راوړه دا وګوره پیوند کړه څنګه دې پیوند مې کړه اوس انګور کې انګور په هغه کې څه کوي نو اوس مې پیوند کړله که نه او دا مې غواګانې دي هغه مې موټر کې واښه ورته راوړه کومه دي دغه مې غواګانې دي ته کښېنه دلته کښېنه راشه هلته ولا دلته کښېنه زما د انګورو ونه ورانه نه کوي راته کومه ده د انګورو دغه دا خو زوز دی نو دا د ماشومانانو لپاره پکې ونه خېږي
ښه بیا زود او دا څه دي دا غواګانې مې دې مه کوسې پښه به یې ماته کړي او هغه چې ولې هغه مې واښه موټر کې ورته راوړه دا موټر دی و دا موټر دی درنو ملګرو دا وګورئ دا نواب خان د اوبو ټانکر ده بیا غواګانو ته اوبه پکې ورکوم دا ټانکر دی و دا خو چیت پیت دی کنه ټانکر چیت دی نه ده ټانکر ده چیت دی نه ټانکر ده ښه دا انګور دي ته کوم ځای نه راوړي دا دا همدغې کې راشنه سوي پیوند کړې مې وه پیوند کړی دی هو. دروغ مه وایه نواب دروغ نه ویم هغه د تا ته ملا صاحب ویلي نو چې دروغ ښه کار نه دی سړی ګناهګاري پوښتنه وکړه کنه ولې نه نو څنګه پوښتنه وکړه خو دا را پکې راشنه سوي دي کنه دا چی وته ولا دا وای دا دې کې نه راشنه کیږي دا مې پیوند کړې ده کله دی پیوند اوس کړی راشن او کېږي ښه دا وای کنه چې د دې تاک هغه مې ورسره پیوند کړی ده ځکه دې کې راشنه دا هغه پیوندي هغه نه دا سنوم دی انګور چی هغه سی وای چې ما پیوند کړی خو دې زوس کې خو نه راخیږي نو اوس خو ما راوخېځول پکې دا کوم دا خو داسې ټومبلي دا وګوره او تېره شي کې مې چوخ کړي ښه داسې هو کنه ښه راځه نو غواګانې اوس مرته دي لږ صورته کې نه نه اوس یې نه کوم باندې مې سپی م ورته تړلی او سم که د ما سپی کوم دی دا کوټنۍ مې ورته جوړه کړې ده کنه دا کوټنۍ هو سپیرو چېرته تللی دی بیرون وته یې ده هغه څه شی کوي او وایه زه ما باندې چکر وهم نو دا کور څوک ساتي ما ورته ویلې تېز بیا راځه کور کې زه وم خطو یې اوسه هو پورې کنه وځئ ولې راغلي هستئ د موږ باغ ته اوس چل کې شیان خورئ ما خبرو که جنګ مه کوه جنګ مه کوه ورسره دا مې چا راوستل ما نه ده راوسته دا هلته ویلې وای نواب خان ته وای ورځو ولې ما ته راځي د باغ کوزده نه ده سوې کنه کوم خلک خلک چې تا ویني د فیسبوک له فلم لارې بوکس د والا. فلم بوکس له لارې ها. هغه خلک تا په ډېر خفه دي وای نواب خان سره د یو فلم بوکس لاره چیرې ده دلته د خلک پکې ویني اتیا هغوی ته نواب ښکاري خانه ښه. ته خبره کومه ښه نور خلک هم راځي چې موږ باغ نه وځئ بیا خبرې کوئ اوس یې مه کوئ ما ولې دغسې وایه مېلمانه دي ولې که؟ جنګ کې ولې زه خو میلمه یم نو ها؟ زه خو میلمه یم د چا که مېلمه یې ستا څنګه یې ښه یې؟ آفرین خیرات راځه ده، راځه جوړ کنه. یې. راځه اوس یې کوټنۍ نه څنګه تېر شو دی نه دا ستا کور دی همدلته به کینو که نه هغه د سړیو کوټه ده او هغلته دغه به یې کښېنو نواب کوم هلته مېلمانه دي هغلته مې اسمت خان د دوبۍ نه راغلی دی هو راغلی تاسو کار دا خو د موږ ورور د تېر څه کوي سره زما مرور دی که نه ښه. ها ها که نه ته راځه چې ځو راځه ته راځه زه راځه ته ولا مخکې ته چې انګور او رښتیا تا ته دا جارو ته را ماته راکړه دا جارو ماته راکړه دا جارو باندې چی کې دلته مې ځای جارو کا چیرې جارو کو او. ها تا ته مې واغه راوړی دی د غاښو برس زه لرمه دا د غاښو برش نه دی دا مایک چې دی شی ده مغسې مایک. خو اوږده که نه غاښو برش دومره چیرته یې مونه دا وابه خو برس خو نری دا مایک ده مایک دی ستا خبرې اوس دې خلکو ته ته هغه ته خبرې رسېږي ورسېږي. چا ته رسېږي هغه خلکو دا ته ونیسه په دې چې یې وکړم اوس ته ووایه ته لږ پکې وغږېږه داسې ما. نه کوه. دا داسې څنګه نه بس همداسې وغږېږه راځه پکې غږېږه همداسې خولې ته یې ونیسه میک نږدې که داسې ونیسه داسې جارو دې ما نیولې وه، دغه د جارو دې. ها اوس څه خبرې وکړه الف ب ت س جم ه خ دال نه زال نه دا وی رښتیا جوم دی یاد کو جوم به اوس چیرته یې هغه کته کلي کې ده اوس جبي سراج ته تللی جبل سراج ته تللی او. دی جبل سراج وایي ښه او جبل سراج جبل سراج هلته تللی دی او. هلته چی کوي دی ملای خرڅوي ملای خرڅوي او تا چې هغه مایپر په سر باندې اټیمان ټول کړي تا ویل چې ملای اخلم که نه ملای ما قجوم نه مې اخیسته واده غستل او او پیرو انډیوال یې چېرته دی د چی شي میرو پیرو انډیوال دی پیرو څوک و یو هغه ښه هغه پیر محمد پیرو چې ورته وایي تاسو بچ خاله دی دغه هغه کابل ته تښتېدلی ده دا میک داسې ونیسه چې خبرې دې ویسي خلکو ته که نه هغه کابل ته تښتېدلی ده چغې مه واله کورو کابل ته تښتېدلی ده ولې تښتېدلی دی او څه کور خبرې نه ونه کړې؟ تښتېدلی ده نه دی تښتېدلی هغه ښه سړی دی ته راځه داسې سیوري ته ورشو صحیح دی د چی شي سوري ته ورسې مرده کنه ښه ګرمي ده او دا دما خو ګرمي نه کېږي که نه او که تاسو کېږي شی دې واخله مخې ته د نور ښه ولې او زه نور اوس مې خبرې شړې. نه کوم داسې مېلمنو ته څوک نه وایي نه و شړم هم تاسې انګور خورئ ته بیا ډېر غږېږې تا ولې خو دا هغه شاته خلک خفه و که نه وایي نه هغه هغه ته مې ورغله. میولانان دي نه دي میولانان ها. هغه نورو افغانستانونو کې چې دي و هغه خلک ما ته وایي چې نواب خان ته ورشو د دې خبرې بیا موږ ته ورسوه ښه نواب خان یو خبره بله کومه هغه زمونږ- خبره بله یوه خورکۍ ده په یو ملک کې اوسېږي ښه هغه ما تا چې په درنور کې یو برنامه کړې وه
اکې زه چې درنه پټ شولم او هلته هغه- ته پټ سوې اوس زه درته درنه پټ سم سې اواز دې ما خوش سره کړم تولا او شته دی. ګیدړې دې مو خوري ګیدړې دلته کومه دي او دلته ستا د پټې پټې نشته موږ دی. ساتلي دي خبر ته غوږ شه کنه څه خیال غواړ هغه خورکۍ ویلې چې دې سره دې زیاتې کړې بخښنه دې نه وغواړه زه درنه بخښنه غواړم په هغې کې و کنه صحیح دی تور او. ته خیر وسی بخښنه درنه غواړم ما مې زیاتې کړې ورته درته چې زه خدای پټ دې شوی وم وی غواړه نه خو ده خو وغوښتله تور ته خدای دې ما ته او. بخښنه وکړه و کومه یې کنه کې و صحیح ده ډېره بخښنه مننه کومه درته وکړم بخښنه دا درنه بخښنه غواړي تور ته ورته خدای دې وبخ خلاص خدای دې وبخښه خواره مې سي جنتونه دې نصیب کړي. پرېنا پنجه کا زنده باد او بله خبره اه، هغه خورکۍ چې تا ته ویلي وو چې زه تا ته جاولې لېږم او درته نور هغه چی دې ورته ویلي وو چپس دې ورته ویلي وو پاپړ دې ورته ویلي چې شی دې ورته یاد کړي وو که نه او بسکوټ هغه ما ته اوس پیسې را کړي دي وایي دلته به وایي بسکټ ورته واخلې ښه ډېر کومه دي هغه ورته والم که نه اوس بیا بازار کې ښه هو ته ورته مه وایه که نه چې موټر کې دي اوس بیا برنامه پرېښي دا واخله اول نه نشته داسې ګپ نه کوي دا ګپ نه. لګي وارومه بیا اول په لانجه بسکوټ سړی اړې راکړي او خو جما خور کوي دا کنه خو ستا دا خو درکوی ده بازار ته بوځو هغه وایي زه درځم افغانستان ته وایي درځم له مارچ کلي نه مارچ کلی نه او نیدرلند کې ده ښه نیدرلند نه راځي او ما ته ویلي دي او راته ویلي دي که نه وایي هغه د نواب نور خان یې څه ته درته ویلي نواب خان وایي حج ته لېږم ښه حج کې بیا چې کومه حج کې به عبادت وکړي عبادت به وکړي هو ښه ثواب به وکړي هو نو څنګه دی خوښه ده څنګه کېږم بیا حجي کېږي د خیره سره صحیح ده کنه خو الله تعالی به دې ګناهونه معاف کړي الله تعالی به دې درجې بلندې کړي چې هلته لاړې داسې یو پاک ځای دی خو زه یې ځو کنه خو هغه ته کار غواړي هغه ته پیسې غواړي ویزا پاسپورټ دا شیان ما غواړي سره خو ستا روپۍ دي ما خو کېږي څو روپۍ دی سره شل یو دي او شل نوري کومه ته ما ته وښیه او ته ما ته راکړه دغه دي کنه دا نه ته ما ته راکړه بیا در کومه دی نه دغه دي دا ته نوابه ته لږ ما ته دې ته یې ښیو تا ته یو ښیو ما دغه شل یو دي او شل نوري ښځه صحیح ښځه صحیح ده ته راشه دا دې چیش کولی دي دا مې ګوته جوړه کړه ځان ته نو کومه ده ګوته دا یې دا دا خو دې کوم بوټی شکولی دی ولې دې ګوته مې نه ده چې دا مې ګوته جوړه کړه او دا یې شملي ښه ته راځه ته راځه نواب خانه او تا ته ما چی راوړي دي ولې دلته راشه که نه ښه. دلته راشه چې ما ورته اوس شی خورو ته دا مایک ونیسه داسې ته دا مایک ونیسه ښه نواب خانه دا دی ها ته دا ونیسه داسې وخوره خوره که نه ښه خورم یې کنه چاقو راوړئ کنه سپین یې خو نه کوم کېږي په همداسې وخوره لکه داسې خوري دغسې دلته ګوره هډوکی دی پکې هډوکی یې ده پکې ته ولې زیاتې کې مڼه تا خو کو سړی خو دا خو خلک له منځه خوري داسې منځ کې لوټې منډلې دي وایي هډوکی زه یې نه خورم نور زه نور دا شیان نه خورم لوټې داسې ایسته کوه دا ورکه دا اوس دا دا که وخوره خورم خلاص ول نور نسته د هغه د پوښتنه کې وکړه نه عطا محمد دا چیرې پکې ډک دی کم دا چیرې هغه نور هډوکو والا دي دا دلته کېنه مخلص ما خو ګرانې نواب خانه هلته کښېنو راځه که نه راځئ کوم هلته کښېنو دا خدای دې انصاف روزي که دا دي که نه بسکټ یې ته راوړي دا و کنه دا وخورئ کنه خو تا ته مې چاکلیټ هم راوړي دا دی دا دی چاکلیټ ښه او دا دی بسکټ بیا ونه وایې چې دا راوړي نو ښه ښه دا ټول ستا صحیح ده دا زه اوس وخورم ټول نه ټول بیا ماښام چې یې خورې چې اوس یې ټول وخورې صحیح ده زه یې خورم میک مار ته واخله میک راوړه کوم هلته یې کومې دنیا ته ګزار کړ نه یو دانه اوس وخوره یو دانه صحیح دی نه یو دانه به وخورم یو دانه یو وخوره دانه به کور ته مې یوسم هغه چاته دوه وړي دانې شي جب کې ماچو جب کې ماچو جوب کې ناچوم خو دې جوب کې بغل ماچو. سره ویده کومه ویده کومه بسکټ خوب یې یې کې راځي او بسکټ خوب راځي خوب یې راځي د بسکټ خوب راځي ته دا وخوره دا زه نور نه خورم هغې کې بیا لوټي دي داسې هغه که خلاص بیا وایي لوټې دي دا دی ها لوټې مې درنه لرې کړې دا مې تا ته سپینه کړله ها زه نور نه خورم دا یو دانه خورم نور نه خورم بیا به زما جوب کې د روپۍ ولیدې اوس مخې ته یې چل جوړ کړی زه یې نه خورم نه غواړي نه راشه هغه نه غواړي نه خورم زه یې نه خورم که زه زه درته هغه نه ته د اول پیسې ښکاره که بیا هغه کوه
بیا ته بله ورځ دې ځان ته هغه واخیسته بسکوټ بیا دې پیسې په ما ورکړې تا ویلې زه یې در کوم او بیا دې را نه کړې اوس زمونږ کور کې بدماشي نه شي کولی لاس ما اچونه وه بل کې نه شي کولی هلته خو دې بدماشي کړه وهلم دې که نه تا ویلې که پیسې ورنه کړې کالي دې شکوم نور یې نشو کوم نور دې ته مې انډیوال خلاص او انډیوال یاره ومې منلې پرویز به ورسره نښت دی نه نه انډیوال دا خو په ما ګران ده نواب خواره مسې زه ستړی یم یو د هغه نه ورکوي غواګانو ته مې واښه وکړم موټر مې اوس هم ولاړ دي موټر دې هلته ولاړ دي غواګانې خو درنو ملګرو تاسې ولیدل که نه څو دانې دي غواګانې 2 دانې 2 دانې دي ښه یوه یې لور ده یوه یادې ده یوه یادې ده ښه او هغه چېرته دی اسمت خان تیار اوس د دوبۍ نه راغی بیا چېرته بار وتی دی هغه لاړم چېرته لاړو په موټر کې لاړ چېرته راوړي و هغه چا اسمت خان توپ او بل او چپړکې او ما ته چې راوړي خبرې نه نه یم خبر ته راوړه هغه ما ته ډالۍ راوړې د هغې کې پروت دی ته راوړه تا ته یې ښه غاړه کوي راوړې که ورانه دا دی دا راشه ته اوس وښیمه درنو ملګرو اسمت خان دوبۍ نه چې راتلو چې د نواب خان مشر ورور دی ما ته یې ځانګړې ډالۍ راوړې وه هغه ډالۍ دا ده دغه ډالۍ راته راوړې ده او راته ویلي چې دا سپیشل شی دی دا خو غاړه کوي نه ده کنه دا خو دوا ده پکې کنه دوا نه ده وینې شربت ده منځ کې عطر دی عطر څنګه عطر سپری ده سپری ده څه شي سپری ولې خاندي څنګه خاندي شی اوس خو سپری ده ما غولوئ نه دي غولو زه یو ورځ ویښته مې خوږېده ډاکټر ته لاړم بیا همدقسې دوا راکړه بیا به مې 2 بوتله شکله 2 سرپوښه سر یې خوږېده د ویښتو بیخ مې خوږېده نوابه دا د قره باغ تره زوی دی بچیان یې دي رښتیا حاصلات دي زه نور نه خورم دا مو خوره نواب همدغه یو دانه خورم ښه داسې کار وکړه نواب دا ما ته راکړه ها بسم الله دا خو دې پرېږدي خو راته اوس پرې خوستلی وي 10 روپۍ راته راکړه کمې اوس مې ولېږلې کور ته کله دې ولېږلي دا اوس دستي مې ولېږلې دا مې در پسې راوستی نواب شل ماته را شل بته دلته راشه صحیح نه دلته اواز یې نه راځي ښه 10 روپۍ ماته راکړه 10 درته ورکړه ولې سله هم را سره کړی که کوټې هم راته جوړې کړي ولې کوټه موږ جوړه نه کړه کومه یوه هغه 2 ساعته زه پرې لګیا وم لوټې مې راټولې کړې اوس مې خټه هم خیشتوله هغه د تا دی اوبو ډرام هم چیت و هغه موږ درته سیده هغه ما چیت که مالې اوبه کمې پکې جای سي ولې زیات دي مالې کمې پکې جای سي زیاتې بیا سړی ستړی کوي ولې وړی نه شي بیا نه ولې نه شي وړی ته خو ځوان زلمی سړی خو د موټر ټایر پنچر و ازغیو باندې خطلی اوس دغه هغه روپۍ موږ ته راکړه موږ میلمانه هم را سره دي بده خبر دا 40 روپۍ راکړه 40 روپۍ راکړه موږ به کرایه وکړو ما کنې درکړې به تاسو خو میلمانه هستئ غله خو نه هستئ راکړې به مې خو هغه مې ولېږلې اوس کور ته مې ولېږلې ښه کار کوو چیس کې ډوډۍ خوري او بسکټ خوري چی خوري دلته زه هیڅ هم نور نه خورم ولې نه خوري هماغه شیان ماته راوړئ کوم شیان هغه چې تا ته یې اخیستي دي او تا ته یې درکړي دا نواب خان ته ویست ما ته یې اخیستي نه دي زه یې درته اخلم هغه صرف راته ویل چې دې ته یې واخله خلاص ښه او بیا ته ما ته کله اخلي خو دا د بسکټ مې راوړي دا چی نه بسکټ زه نه خورم یو به توپ واخلي 2 به توشلې واخلي یو به موټرکه واخلي یو به وړکۍ باسکېله واخلي یو به نانځکه واخلي بس ته تا په لیست دی برابر کو نه دی ورته ویلي پاپړې ورته ویلي پاپړې ویلي بسکټ یې ویلي او 2 دانې توشلې ویلي خلاص خو همدغه دوی شروع شي خبرې کوو که نه اوس دلته خبرې کوو چی شي خبرې نورې کې خبرې کوو که نه چی شی راته وایي ته خو ځوان زلمی سړی دومره حوصله دې ولې تنګه ده ځوان زلمی سړی هلته زه درته وایم ابا ته مې ووایم ما ته ښځه وکړي اوس موږ ته یک رسېږي چې ته ځوان سړی هغه ته ووایه که نه چې ما ته ښځه وکړي چا ته ویل هغه کې ځوان سړی دا نو کېږي آفرین نوابه ورته ښځه ورته وکړه دا اوس برنامه ګوري ستا پلار
څوک مرنامه ګوري دغه خپرونه به ستا پلار ګوري فلم بوکس کې زما پلار فلم بوکس نه لري هغه بل هغه نه دی څه نوم دی پرویز هغه ورته موبایل راوړي چې دا وګوره ها او زوی دې واده غواړي ته بیا ورته ووایه پلار ته مې چې نواب خان ته زه ښځه کړمه دا څه هغه به ورته ووایم دا میګتون راننوتی ته بند کړه بند کړه زه هغه مه کوه دا پرېږده او کالي دې رښتیا مبارک شه نوي کالي دې کړي خواره مې سي هو دا مې وکړله که نه